وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوضوء لكل صلاة. وبالسند المتصل منا إلى إمام الحمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن فتح عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. قال قلت لأنس فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا. قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن غريب، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن أنس. وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توزع على كفر كتب الله له به 10 حسنات. وروى هذا الحديث الأفريقي عن أبي قتيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن أفريقي وهو إسناد ضعيف. قال علي قال يحيى بن سعيد القتان ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال هذا إسناد مشرقي. باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة مرسل عن سليمان بن بريدة عن النبي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بكل صلاة. فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه. فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته. قال عملا فعلته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة. وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن النبي رضي الله عنه. وروى عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان المحارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا أصح من حديث وكيع. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث. وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل. ويروى عن الأفريقي عن أبي قتيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. وهذا إسناد ضعيف. وفي الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. د لمانځه دپاره اودس د قرآن عظیم شان نه خو معلومیږي چې کله م لمانځه ته تاسې اراده وکړه نو اودس کوئ. اوس دا خبره چې د اودس کوي حکم مطلق ده که مقید ده په حدث سره، نو د موږ هم فقها دا وی و انتم محدثون که بې اودسه وی نو بیا در باندې لازم ده چې لمانځه ته جګېدې اودس به کوي. دا خبره چې ومنل شوه. اوس نو په حدیثو کې دوه حال ذکر کیږي، یو د پیغمبر علیه السلام یو د امت حال. که مخکې باب ده که دوم باب ده، په دواړو کې دا یوه خبره راځي چې حضرت پیغمبر علیه السلام هر لمانځه ته اودس کوه، هر لمانځه ته اودس کوه. حضرت انس نه پوښتنه څوک تاسې څنګه صحابه وه موږ په یوه اوداسه ټول منځونه م کړه چې اودس به مو وکړه دوه که درې که ټول منځونه مو په کړه. اوس د دغه دواړو بابونه دا معلوم شو چې د هر په امتیانو خو نه و چې بې اودسه نه یي، د بې اودسیا په وخت کې خود فرض ده. بیا چې کله مشقت شو
نو بیا خدای پاک د فرضیت اوداسه حکم منسوخ کو. هر لمانځه په وخت کې د مسواک حکم درته وشو که تاسو په یاد وي مخکې د باب د سواک چې د انم نه و فرض خو ده چې د عمل کوو د بهترۍ په بنیاد کوو استحبابا. اوس نو استحبابیت ثابت کو په دغه کې څه استحبابیت ته ثواب ده چې اودس دی بیا اودس کې. نو دی په دغه روایتو کې بیا دا ثابتوي چې دوه وارې روایت ذکر کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلی دي څوک چې اودس په اوداسه وکړي یعنی اودس یې وي بیا اودس وکړي 10 نیکۍ خدای پاک ورته نیکي. نو نبی علیه السلام دغه د فضیلت په بنیاد دا اودس کوه په دم لزوم نه و. صرف په دغه کې اوس خبره وکړو اودس په اوداسه چې ثواب ده د اول اودس وشو متصل که په دغه ځای کې سړی دوم اودس کوي بیا هم ثواب ده او کنه په منځ کې به یو څه کیږي. نو بعض علما دا خو وایي چې اودس چې پوره شو مکمل شو بیا د په نیت تجدید د اوداسه دوم اودس وکړم دغه ثواب شته. خو عام علما په دا وایي چې نه د دواړو اودسو په مابین کې به داسې پیښیږي چې په دغه اوداس داسې عبادت وکړي چې بیا اودس نه یې روه لمونځ یا قرآن عظیم شان ته تلاوت سره له لاس وروړلو یا جنازه یا سجده د تلاوت چې دا وشي بیا نو دووري اودس چې کوي لکه د اول اودس باندې څه نتیجه خو مرتبه شوه او چې دوم اودس کوي نو بیا به ثواب وي او کنه عمل نه در راغلی په مابین کې اودس پوره شو بیرته دستي بل اودس کوي چې دې په کړي دي په اوداسه دې څه کړي نه دي نو بیا دا فضیلت او دغه ثواب نشته. اکثر علما په دې باندې چې په مابین کې یو داسې عبادت ادا شي چې هغه بغیر د اوداسه نه صحیح کیږي لکه لمونځ ده سجده د تلاوت ده لمونځ د جنازې ده یا قرآن عظیم شان ته لاس وروړل دي چې دا وشوه بیا ګواکې لکه